سلامونه. انګریزان وایي هیلث از ویلث، یعنی صحت چې دی دا دولت دی، او زموږ مشرانو هم داسې ویلي چې روغ صورت اختر دی. د پیر مولا او د قصابي د ویډیو نه پس نن زه تاسو ته هغه رازونه وایم چې په هغې باندې تاسو د خپل کور والا، د خپل ماشومانو او خپل صحت جوړولی شئ او د دې دولت نه بغیر څه پیسو مستفید کېدی شئ او فایده ترې حاصلولی. په نننۍ ویډیو کې چې کوم خبرې کوونکی یم په هغې باندې د ساینس ډېر غټ ریسرچ شوی دی او په ګوګل باندې پروت دی، تاسو یې کتلی شئ. که دا سیمپل خبرې تاسو په خپل ژوند کې راولئ نو د غټو غټو بیماریانو نه علاوه دا څومره وړې بیماریانې چې تاسو په ژوند کې دي، ستاسو د کور والا په ژوند کې دي، تبه، ټوخی، سر درد، تشې میچازې سوځېدل، خېټه خرابېدل، قبض راتلل، یا داسې شوګر شو، بلډ پرشر شو، او د دې نه علاوه نورې ډېرې بیماریانې دي چې د هغې نه تاسو بالکل چټکاره حاصلولی شئ، د ډاکټرانو نه دمه کېدی شئ او په خپل ژوند کې ډېر زیات طاقت او انرژي راوستی شئ او کاهلي پرې لرې کولی شئ. د ټولو نه اولنی راز اوبه دي چې ستا په ژوند کې په 24 ګنټو کې څومره اوبه شاملې دي. یو نارمل انسان ته چې نارمل روټین چلی هغه ته تقریبا 8 د 10 ګلاسو پورې اوبو ضرورت وي چې چېرته هغه ذمهداري او بهر په غرمو باندې کار نه کوي یا د هغه وزن ډېر زیات نه وي. کله چې په غرمو باندې کار کېږي یا وزن سیوا وي نو هغه حساب سره بیا اوبو ضرورت سیوا راتلی شي. تاسو یقین وکړئ چې اوبه دومره ضروري دي په دې غټو هسپتالونو کې چې دا غټ غټ بیماریانې موږ کله ټریټ کوو، علاج ورله کوو، نو په هغې کې موږ صرف اولنی شیز دا ګورو چې په دې انسان کې هایډریشن لیول څومره دی، اوبه پکې څومره دي، او که چېرته هغه کم وي نو موږ مختلف ډریپونه چلو چې د اوبو دا لیول پوره شي، او 80% پورې چې کومې بیماریانې دي د هغې صرف او صرف علاج هم دا وي چې د اوبو لیول پوره شي. په کرونا کې هم هغه کسان ډېر زیات خراب شوي چې د هغه د اوبو لیول په وجود کې به کم و. د انسان وجود تقریبا د 15 نه واخله د 80% پورې د اوبو نه جوړ دی. دماغ 80% دی، نور چې کم حصې دي د وجود هغه 15 یا 80% د اوبو نه جوړ دی. چېرته چې هم په وجود کې د اوبو کموالی راځي نو په ده کې بیماریانې راځي، او یا که یو جراثیم ورته رادن نشي نو هغه وجود هغه حصه بیا ډېره په اسانۍ باندې خرابولی شي چې په هغې کې کله د اوبو کمی. نو تاسو په 24 ګنټو کې د 8 نه واخله د 10 ګلاسو پورې اوبه خامخا شامل کړئ. د امریکې غونډه کې ملک کې ریسرچ شوی و چې د اوبو لیول په چا چا کې پوره دی، نو 15% خلکو کې د اوبو لیول کم، نو بیا به زموږ سهل یا تاسو ته په خپله اندازه کېدی شي. یو بل ریسرچ شوی و چې کم خلکو ته یې په ټایم باندې اوبه ورکولې د هغې د دماغ او طاقت 14% سیوا و د هغه خلکو نه چاته چې په ټایم باندې اوبه نه میلاوېدلې. نو اوبه د ژوند دپاره یو ډېر غټ راز دی. په خپل ژوند کې اوبه زیاتې کوئ. د هر روټۍ نه نیمه ګنټه مخکې خامخا اوبه څکئ، په روټۍ پسې سمدستي اوبه مه څکئ، د هغې له لږ ټایم ورکوئ او په 24 ګنټو کې کم از کم 8 ګلاسه اوبه خامخا شامل کړئ. د اوبو نه پس د ټولو نه اهم شیز د لاسونو صفایي ده. موږ چې لاسونه بار بار صفا کوو، د صابون سره یې ښایسته وینځو او نوکونه مو صفایي او کټ وي نو ډېرو بیماریانو نه موږ بچ کېدی شو. که تاسو کتلی وي نو په کرونا کې چې کله خلکو د لاسونو صفایي شروع کړه، د ماشومانو خېټه خرابېدل، تبه، ټوخی او دا شیزونه پرې ډېر زیات کم شو. WHO وایي چې کله موږ لاسونه انځل شروع کړو نو موږ به 50% د خېټې خرابېدل باندې موږ قابو اخیستی شو، او 10 لکه خلک چې دی د هغې ژوند بچ کېدی شي د خېټې خرابېدو د وجې که موږ چېرته لاسونه انځل او صفایي شروع. د هر روټۍ نه مخکې او وروسته ښایسته لاسونه صفا کوئ او دا په ځان باندې فرض وګڼئ. د هغې نه راوکمې میندې چې ماشومانو لپی ورکوي نو هغه د خپل لاسونو ډېر زیات خیال وساتئ چې کله هم ماشوم لپی ورکوئ د هغې نه مخکې او وروسته ښایسته یې په صابون باندې وینځئ چې دا ماشومانو ته مو مختلف بیماریانې نه سي. یقین وکړئ که تاسو چېرته خپل لاسونه په مایکروسکوپ کې وکتلې، په مشین کې مو وکتلې، نو دومره په کروړاو جراثیم پورې انښتي چې تاسو به ترې کرکه وشي. نو بې ځایه چېرته هم خپل خولې له، خپل پوزې له، سپېږمو له، سترګو له، غوږونو له خپل لاسونه چېرته هم مه وړئ. څومره جراثیم چې دي هغه تاسو خپل وجود ته دننه کوئ په دې په ذریعه باندې. وایي خپله خوله هم قلا ده هم بلا ده. دا به د ښه او بدو ویلو دپاره هم وایي، خو دا د بیماریانو په سینس کې هم وایي. که چېرته ستاسو خوله ګنده وي د دې د صفایي تاسو خیال نه ساتئ نو تاسو د ډېرو بیماریانو شکار کېدی شئ، ځکه چې کم خوراک چې موږ خورو که هغې کې د خولې جراثیم شامل شي نو دننه تاسو خرابېدی شئ. نو 2 ټیمه خو برش په ځان باندې فرض وګڼئ، هغه هم په صحیح طریقه 45 ډیګري چې څه ته وایي په هغې باندې د مخامخ غاښونه، بیا شاته، بیا هر طرف ته غاښونه، د هغې نه پس ژبه صفا کول زده کوئ. دې نه علاوه د هر خوراک نه مخکې او وروسته غرغړه کوئ او خپله خوله چې ده هغه د اوبو سره وینځئ. دې سره به دا کېږي چې کم جراثیم وي
او کم خوراک پکې په خوله کې پروت وي نو هغه به بهر ته راوځي. چې کله په خوله کې خوراک پروت وي او کم جراثیم وي نو هغه جراثیم په خوراکو باندې لګیا شي او دا بیا نور بچي راوړي نو خوله له جراثیمو ډکه شي. بیا چې کله تاسو بل ټایم خوراک خورئ هغه ټول جراثیم دننه لاړ شي، تاسو ناجوړه کیږئ. د خولې انتهایی احتیاط وکړئ. او کم کله چې موږ په لارو کوڅو کې ګرځو او دا شنه شنه ډکې راخلو راماته په غاښونو کې د دې نه هم ځان وساتئ. د خوراک خیال وساتئ چې هغه صفایي او په هر خوراک کې په روټۍ کې ماستا او سلاد خامخا شامل کړئ. او که دې نه علاوه بیا پکې سبزیانې او په دویمه درېیمه ورځ باندې فروټ ډرای فروټ شامل شو نو دا پکې نفل دي. که دا تاسو چېرته شامل کړل او بیا په مزه مزه باندې شون وای روغې نوڼۍ نه ورمنډئ په قلارې خورئ نو ستاسو صحت په ډېر زیات بهتر شي، د بیماریانو نه به چھټکاره حاصله کړئ. د صفایي او د خوراک نه پس د ورزش نمبر راځي، په هغې باندې ما بله ویډیو کړې ده، تاسو هغه کتی شئ. بیا د ډکو میچازو او تشو میچازو نمبر راځي. په دې کې به د لنډې 3 خبرې وکړم. یو، د دې لوټو نه بیخي خلار شئ، په لوټو باندې چرته هم ځان مه واچوئ، د اودس پې مه واچوئ، دا د بیماریانو ګړ دی. دویم، چرته در باندې هم پرشر راځي، زور در باندې راځي، د تشو میچازو او ډکو میچازو په ټایم باندې ځان رسوئ او دې کې ځان ته بالکل دا نرتوب مخې ته مه راولئ، دې کې ډېرې زیاتې بیماریانې راځي. او دریم دا چې تشو میچازو ځای اول پاکوئ او د ډکو میچازو ځای وروسته پاکوئ. کله چې زموږ ماشومان څومره هم خلک دي هغوی ته پته نه وي، اول د ډکو میچازو ځای پاک کړي، بیا یې د پاکه لاسونو باندې د تشو میچازو ځای پاکوي نو هغه ټولې بیماریانې کم چې تشې میچازې بیا سوځي، بیا د هغې سره د کډني د ګردو څومره مسلې هغه بیا پیدا کېږي، همدا د دې وجې. پس دا کولډ ډرینکس نه دي، همیشه تاسو د ترقۍ هر شي ته به تاسو وایئ چې دا د یهودیانو او د اسرائیلو او د پته نشته چا سازش دی، او په دې شي کې تاسو چېرته ونیئ چې دا سازش دی، دا سازش دی تاسو تباه کوي. دا کولډ ډرینک چې څومره هم د سټرینګ دی، کوکا کولا دی، ډیو دی، د دې نه قلار شي. ما په خپله 15 کاله وشو چې ما نه دي څښلي، ما ته هېڅ چل هم ونه شو. او ځینې خلک وایي چې نه زه خو نه څښمه، خو چې کله هم ویني بیا څکي. نه څکل هغې ته چې پراته یي فنکشن یي هر څه یې او ته یې بیا هم ونه څکې. د دې نه ځان بیخي چھټکاره حاصله کوي. د دې سره سره سپین زهر چې څه ته وایي هغه چیني او مالګه، نو تاسو زه پښتنو ته ویلی نه شم چې تاسو یې بیخي بند کړئ، ځکه چې زه یې په خپله لږ ډېر استعمالوم، خو دا کم سے کم کوي. دې ته سپین زهر وایي. چې کله هم خوراک وکړئ د هغې نه پس یو 10 منټه 15 منټه خامخا ګرځئ چې دا خوراک چې دی دا ستاسو واپس د معدې نه بره نه راځي او هغه بیماریانې هغه تیزاب بره نه راځي، هغه جراثیم بره نه راځي او تاسو نور نه خرابېږئ، خېټې او د معدې مسلې درته نه پیدا کېږي. نور ډېر زیات ضروري دی د وجود لپاره. په ورځ کې کم از کم 20 نه 30 منټه پورې چې ستا په وجود باندې نور ولګي نو زمونږ ټول وجود خو پټ وي. دا دومره ضروري دی چې ما یو ځای کې اورېدلي چې یو خاص ملک په افریقا کې هلته کې ډېر زیاتې بیماریانې وې، ډېر زیات ریسرچ پې وشو چې دا به مونږ څنګه لر کوو. بیا ورته پته ولګېده چې یاره دلته نور کم دی، نو په بره سپیس کې په ځای کې ورته آینونه فټ کړل چې دې خلکو ته مونږ نور ورسوو بیماریانې تلر شي، او هغه هم هغه شانتې وشوه. دا اورېدو خبره ده چې رښتیا دي که دروغ دی ما ته صحیح پته نشته، خو د دې سره ویټامین ډي پیدا کېږي. تاسو خامخا سن باد اخلئ، کله ناکله غرمو ته سملئ او په دې کمرو په ګوټونو کې ناست په موبایل مو سر ښکته کړی دی نو کله ناکله نور ته راوځئ، بهر ته راوځئ چې دا نور در باندې لګي او د دې په ذریعه باندې ډېرو بیماریانو نه به تاسو دمه شئ. زما یقین نشته چې تاسو په خپل ژوند دومره مین یئ چې په دې خبرو به عمل وکئ، ځکه چې په دې باندې ستاسو نه پیسې نه دي لګېدلي. کله چې تاسو بابوګیلې لاړ شئ، د لستنې ووایي، دوايانې د میډیکل سټور نه درکړي، پای تاسو ټیک کېږئ. او اکثر چې د دروغو پیر او د دروغو مولا له غټې غټې پیسې ورکوي، پای تاسو ټیک کېږئ، خو دا کار درته ډېر ګران دی. نو تاسو په خپل که ژوند باندې مین یئ، تاسو یقین وکړئ چې په دې خبرو تاسو عمل وکړو نو دغه پیسې به مو بچت شي، دغه په ځان باندې ولګوئ، دغه صدقه کوئ، دغه په نورو باندې ولګوئ. او زه د بابوګانو نه خلاف نه یم، خو اکثر دی په توپو باندې ماشي ولي، هغه مرض ټیک کې خو دم در کې نور ډېر زیاتې بیماریانې راولي. نو ولې ځان تباه کوئ، ولې ځان خرابوئ چې دومره هر څه مې ته بالکل فری وي. نو که په خپل ژوند مین یې، په خپل ځان او په خپل ماشومانو مین یې، نو په دې خبرو به په خپله هم عمل وکړئ، نورو سره به یې هم شریکه کړئ. تھینک یو. السلام علیکم.